د افغانستان کرکټ مشر میرویس اشراف د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه ډاډ ورکړی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشراف وایي په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه او استازو سره کتلې دي. ښاغلي اشرف په خپل فیسبوک لیکلي چې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا په متحده عربي اماراتو کې دی او د اسټرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه یې د کرکټ نړیوال شورا له استازو سره کتلې دي. میرویس اشرف ویلي دغه راز مې په یادو ناستو کې د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د سیالیو په ترسروي خبرې وکړې چې ډېرې مثبتې پایلې درلودې چې انشاءالله په دې اړه به هم تاسو ته نوي زیری ولرو. دا په داسې حال کې ده چې تضاد بشري حقوقو ته څار سازمان یو شمېر غړو د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله د افغانستان غړیتوب وځنډوي.